په 314 مرکزي قل اردو کې 50 ارادي چایندار ټانکونه ترمیم شول. د اسلامي امارت ځواکونو د جمهوریت نظام د ملي اردو افسر د مرګ په حال کې پیدا کړی او روغتون ته یې وړی. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام وکړئ د امپراتور ټي وي چینل څخه تازه او مهم خبر ته. په 314 مرکزي قل اردو کې 50 اراده چایندار ټانکونه ترمیم شول. د ملي دفاع وزارت اړوند د 314 مرکزي قل اردو دوهمې پلي لوا د دریم زریدار کنډک منصوبینو د هڅو په پایله کې 50 اراده چایندار ټانکونه چې په څو کلونو کې تخریب شوي وو دوباره ترمیم او فعال شول. د 314 مرکزي قل اردو قمندان الحاج مولا امیر خان حقانی د یاد کنډک د تخنیکی او مسلکی انجنیرانو ریښتینې هڅې وستایلې او له دوی څخه یې وغوښتل چې د بیت المال په ساتنه کې خپله توجه نوره هم زیاته کړي. د اسلامي امارت ځواکونو د جمهوریت نظام د ملي اردو افسر د مرګ په حالت کې پیدا کړی او روغتون ته یې وړی. د کندهار ولایت مقام وایي تیره اونۍ د امنیتي کسانو ګزمه د دغه ولایت په مرکز کې د پخواني حکومت د ملي اردو له یو ټپي افسر سره مخ شوې وه، خو کله چې روغتون ته لیږدوه هلته یې ساه ورکړې ده. د کندهار ولایت مقام په خبرپاڼه کې راغلي د تیرې پنجشنبې په ماسخوتن ناوخته د 11مې امنیتي حفظې ځواکونه په ګزمه بوخت وو او په سیمه کې روان وو چې ګوري خلیل احمد اخلاقي د دوستم خان زوی چې د پخواني حکومت پر مهال د ملي اردو افسر و په دغه شپه د عینو مینې پر شپږم سړک په سخت ټپي حالت کې پروت و. په چړو وهل شوی و او یو بایسکل هم ورسره ولاړ و. نوموړي د سختو ټپونو له امله خبرې نشوې کولی، خو یوازې په لاسونو اشارې کولې چې تر هغه وروسته د مجاهدینو لخوا ژر تر ژره میرویس حفظوي روغتون ته انتقال شو، خو له بده مرغه هلته یې ساه ورکړه.